سوال دا نه دی چې دا جنګ ولې شروع دی، سوال خو دا دی چې پښتون ولې زما مري. او کاڼي بوټي شهیدان دي صابر وایي د دوی غم کې اوس زما د غره ښکلا مري. او لا تر اوسه موږ په دې باندې پوه نه شو جنګ د چا دی او وشي پکې د چا. سلامونه ملګرو، انور خیال بونیری یم، کاروان مومن صاحب را سره ناست دی، تیاره هم ده، بیا هم دغه هڅه کړې ده او کوشش هم کړی چې شعرونه چې ریکارډ کړو. اول به ورته په خپل پروګرام کې هرکلی ووایو او بیا به ترېنه ستاسو لپاره شعرونه ریکارډ کړو. کاروان صاحب پخې راغلی، ستړي مه شي درته وایو. ډېره زیاته مننه خیال صاحب، ستاسو هم الله یې راته لره. قربان. کاروان صاحب بله ځل مې یو نظم ستاسو اورېده چې یو سړی بېګا 2:30 بجې مړ دی. دا ډېر مخکې ما اورېدلو، خبره اوسې ما اورېده، نو هغه ټایم داسې و چې ډېر خوند یې راکړه که نه. نو بیا مې غوښتل چې دا به تاسو نه ریکارډ کوو، خو د هغې نه مخکې را سره هغه غزل شریک کړه چې دا اوس چې تاسو دننه وویلي. سوال د حالاتو مطابق هم دی، خو وږی یم. بېشکه خدای زما رازق هم دی، خو وږی یم. سوال د حالاتو مطابق هم دی، خو وږی یم. بېشکه خدای زما رازق هم دی، خو وږی یم. او کتاب کې څه وي تشه خېټه خو پرې نه مړېږي، دا فلسفه هم ده منطق هم دی، خو وږی یم. کتاب کې څه وي تشه خېټه خو پرې نه مړېږي، دا فلسفه هم ده منطق هم دی، خو وږی یم. او ګناه که نه کړم ګنهګارو ته دې کېنولم، ډوډۍ ترې غواړم فاسق هم دی، خو وږی یم. او زه د دیندارو د ښار دا مسلماني څه کوم، که څوک ولي دی که صادق هم دی، خو وږی یم. زه د دیندارو د ښار دا مسلماني څه کوم، که څوک ولي دی که صادق هم دی، خو وږی یم. کاروان مومند د یو هندو راته پرساد نیولې، انکاري شوی له خالق هم دی، خو وږی یم. داسې له وحشت او خوفه ډکه تر سهاره وه، شپه به مې په سترګو کې ارشاد. داسې له وحشت او خوفه ډکه تر سهاره وه، شپه به مې د ورځې هم په سترګو کې ایساره وه. او کوم کاڼی د شین صنم وي، کوم کاڼی د سر خطر، تا ته مخامخ وم خو تا ته ډېره لاره وه. ما ته یې زما د سختې ورځې یارانو ښودل، ما ته یې زما د سختې ورځې یارانو ښودل، ما ته یې زما د سختې ورځې یارانو ښودل، خدایه غریبي نه وه راکړې د هنداره وه. او پیغله که جنت کې د اویا حورو سرداره وه، دلته په دنیا کې خوار وزاره وه بیماره وه. داسې په وطن کې د خپل سر ویر یې اخیستي وو، مونږ به وده شو خو سایه به مو بیداره وه. داسې په وطن کې د خپل سر ویر یې اخیستي وو، مونږ به وده شو خو سایه به مو بیداره وه. او کوم ځای پورې لاړه څومره ورکه شوه په لارو کې، څو ځایه تقسیم شوه قافله مو بې سالاره وه. چا به په ټول کلي کې پیسې په قرض را نه کړې، مور به مې کاروانه زه ماشوم هم چې بیماره وه. ډېر ښه شعر دی. د خپل نرتوب همرازې پیغلې مې هم خیالې شولې، د راز خبرې په پاخه کور کې سنبالې شولې. باچا بدل شو د وطن تبدیلي دومره ده چې د خان لور خان او د کولال لوڼه کولالې شولې. باچا بدل شو د وطن تبدیلي دومره ده چې د خان لور خان او د کولال لوڼه کولالې شولې. او د جنگ دا ګټه و یوه بدره ازاده شوله، خو قید او قتل پکې زر بدرې جمالې شول. تاریخ ته ګورو تاریخي زوال ته چرته ګورو، رنجیت واپس خان شو نوکر یې ابدالې شول. تاریخ ته ګورو تاریخي زوال ته چرته ګورو، رنجیت واپس خان شو نوکر یې ابدالې شولې. کاروان مومند د سیاسي دینداین غوندې وي، ترمیم شو ډېرې ناروا پکې حلالې شول. آخري غزل درته ویم، بیا به هغه نظم ووایو چې پروت زما په غېږه کې اشنا ریخم ریخم وجود، پای په ځنګل کې ګلابونه کم از کم وجود. او دا مسلط شوی جنگ به خان ته هم راورسي، اور د ځنګل څه کوي د سرو یو ششم وجود. ټول کائنات څه دی د زلزال له تا یاته دي، ټول کائنات څه دی
د زلزال اته آیات دي دا اته آیات د صورت د کل عالم وجود او بس خپل احساس مال بل دښمن په کار نه دی دا ققنس مزاجه کمال بس ته چې سیزم وجود غواړم کاروانه چې دا خپل وجود محسوس کمه ټوله شپه سینه وهم او ټوله شپه وهم وجود ډېر نظم به راواړم ما داسې په یادو اکثر یې لیکي که نه نو او دا راواړه ښه په کلار د غزل نیمه مطلب په پاڼه لیک د سیاهي د یو قلم نه تویېدلې د ډاکټر د دوایي پرچې پرتې دي د بالښت د لاندې 3 روپۍ دي د سګرټو یو نیمګړی ډبی پروت دی زنګ وهلې د ګوتمه په لفافه کې په کاپۍ کې نري شانه لیکلي د یو چا د میخکي ارمان پوره شه لا په ما د یو زرګر قرض پیسې مات بوتل د ستا د کور له خاورو ډک دی پکې تخم د موسم د ډمبرګلو وچه لخته کشمالی ورسره پروت دی د قاتل د لفظ قات لیکلی شوی ستا تصویر د کتاب په منځ کې پروت دی ته قاتل ستا یې دومره ثبوت پریښی یو سړی بېګا 2 بجې هغه شعرونه راته یو 2-3 یاد دي چې د خپو نه ځمکه چا راښکله او له سر اسمان نه ځمکه پاتې د لالې نه له شر اسمان په داسې قید کې یم چې بل شانه تیاره ده که نه نه د کړکۍ نه راته ښکاري نه له ور اسمان کاروان مومنده کله کله هسې فکر کوم د احسانونو اسمان درون یو کبر اسمان ډېر ښه دی زما زړه وران دی نور په دې کلي کې وران څه دي په ځان خفه یم یاره نور مې د خفګان څه دي زه چې مستی کې یم غرور کې یم وجه دا ده ما سره ته یې خو چې تا سره قربان څه دي او شعر د کاروانه چې دا ته چې مست چې دا زما سر له دعا کوه ښه زما خو ځان یې یاره تا سره د ځان څه دي او دا جنازې دي که ډولۍ د څومره ډېرې ښکاري ته ورنږدې شه چې په دې لورې روان څه دي او انوره یاره زه هېچا ته سر ټیټي نه کوم زه د الفت په نشه مست یم د خان څه دي ډېره مننه کاروان صاحب ستاسو کو چې موږ وخت راکړو ډېره مننه